ایمان پلورونکي 111 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې عبدالباسط او د هغه ملګرو ته لویه او پراخه خونه ورکړل شوه چې کټونه پکې پراته وو او ښې نرمې بسترې او بالښتونه هم پکې اچول شوي وو. همدارنګه د تیرې برخې په پای کې تاسو واوریدل چې هغوی ته یو خدمت کوونکی هم ورکړل شوی وو. هغوی د خپل خادم څخه وپوښتل په دې خونه کې څوک اوسیږي؟ هغه په جواب کې ورته وویل دلته معتبر خلک راځي او دا مېلمستون دی. خو ورونو کله چې هغوی په دې نرمو بسترو باندې پرېوتل نو سمدستي ویده شول. ورونو هلته بیا صلیبیان او ګمشتګین تر ډېره وخته پورې د عبدالباسط سره ناست او غږېدل تر دې چې د هغه احساسات یې راکم کړل. بیا هغه له خونې څخه ووت او غوښتل یې د خپلو ملګرو کوټې ته ولاړ شي چې په برنډه کې د یوې ښځې خپ اواز واورېد. هغه لیزا وه. هغې عبدالباسط د مټ څخه ونیو او خبرې یې ورسره پیل کړې. لیزا وویل اوس به ستا یقین راغلی وي چې زه پیری نه یم بلکې انسان یم. عبدالباسط وویل زه په هیڅ نه پوهېږم چې موږ له یو لوري بندیان یو او له بل لوري زموږ سره د شهزادګانو په څېر باندې سلوک کیږي. خو لیزا یې په ځواب کې وویل دا دوه لاملونه لري. لومړی خپله ګمشتګین دی چې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي سره په ظاهره د مخالفت څخه لاس اخیستی نو ځکه ستاسې عزت او قدر کوي. دویم زه یم چې ستاسې ساتنه او حفاظت کوم او شیخ سنان پر ما باندې شرط ایښی چې یا به دا 4 کسان په بند کې اچوم یا به ته شپې له ما سره تېروې. ما ستاسې لپاره د هغه شرط ومانه ځکه نو هغه اوس ستاسې قدر او عزت کوي. ورونو په دې خبره عبدالباسط د احسان لاندې شو چې دې نجلۍ رښتیا هم زموږ سره دومره احسان کړی دی. لیزا ورته وویل که ته چیرې زما مینه او محبت قبلوې نو زه بیا د هیچ چا پروا نه لرم. عبدالباسط چې یو فولاد عزم او تکړه مجاهد و هغې په ځواب کې ورته وویل زما او ستا محبت ځکه نه کیږي چې ته شهزادګۍ یې او زه بندي یم او د بندي څه حیثیت دی. لیزا ورته وویل زه ستا دې حیثیت ته نه ګورم چې ته څوک یې. زما ستا د بدن هر غړی خوښیږي او اوس زه په خپل واک کې نه یم. زما زړه نور ستا د محبت څخه ناقراره دی او ستا څخه پرته زه ژوند نشم کولی. آیا زما محبت قبلوې؟ او که شیخ سنان ته ځواب ورکړم چې هر څه کوي ما خو ستا په خاطر د هغه شرط منلی دی. خو ورونو په همدې خبرو کې هغوی د کلا بلې برخې ته ورسېدل چې هلته چمن ګلان او شنه بوټي او د کلا هر لوري ته د ګلانو بوی خپور و چې د انسان ذهن یې تر خپل اثر لاندې راوست. کله چې هغوی دواړو خبرې کولې تیریسیا او صلیبی لرې په تیاره کې ولاړو او هغوی یې څارل. تیریسیا صلیبي افسر ته وویل لیزا اوس هغه تر خپل اثر لاندې راولي او هغه به نرم شي. خو صلیبي ورته وویل لیزا بیا تجربې او احساساتي ده داسې نه چې کار خراب کړي او مسله خرابه شي. د هغې داسې کارونو ته وړاندې کول پکار نه و. خو تیریسیا په ځواب کې وویل که څه غلطي وشوه د هغې سمون بیا زه کوم تاسې بېغمه اوسئ. خو هلته بیا لیزا عبدالباسط ته وویل تا له ما څخه پوښتنه کړې وه چې زه په تا باندې دومره ولې مهربانه یم او تا ښایي زه خپله دښمنه شمېرلې یم. خو دا درته ویل غواړم چې دښمني زما او ستا د باچاهانو ترمنځ ده. زما او ستا ترمنځ به څه دښمني وي؟ عبدالباسط ورته وویل نو دوستي په څه ده؟ خو لیزا په جواب کې وویل او یو سوړ اسویلی یې وکېښ. بیا لاسونه د عبدالباسط په اوږو باندې کېښودل او ویې ویل ته تیږه یې. ما اورېدلی دي چې د مسلمانانو زړه د ورېښمو په څېر باندې نرم دی. دین په خپل ځای کېږده. خپل ځان مسلمان او ما عیسایي مه شمېره یوازې انسانان وشمېره. زموږ په سینو کې هم زړونه دي. او آیا ستا په زړه کې کومه هیله سته کوم امید او یا له څه سره محبت لرې؟ او لیزا پسې وویل شته او ضرور شته. ته نارینه یې په خپل زړه باندې د وس بر دی خو په ما کې دومره همت نشته. زما زړه بې واکه شوی دی
او ته مې زړه ته پرېوتی یې. موږ ته د نشې په حالت کې دې کلا ته راوستلی او د شیخ سنان حکم دی چې دا 4 واړه به د بندیخانې په لاندې پوړ کې بند کړي او که ته یې هلته وړی وای نو ستا مړی به د هغه ځای څخه راایستل کېده. نو ما ته ستا په څېر د ښکلي ځوان پای ښه معلوم نه شو. نو موږ ورته وویل دا ستاسې بندي نه بلکې زموږ بندي دی. شیخ سنان وویل ښه ده خو یو شرط ده که ته هغه د عذاب څخه خلاصوې نو زما د ویده کېدو کوټې ته راشه. زما په زړه کې د هغه بوډا په خلاف کرکه پیدا شوه. نو ما هغه او دغه ورته وکړه یعنی بانې مې ورته وکړې. هغه وویل زما د خبرو څخه د سرغړونې انجام ډیر بد دی. د دې خبرې د اورېدو سره زما اراده نوره هم پخه شوه. د ځان سره مې وویل د عبدالباسط په خاطر د خپل جسم ابرو او ځان قرباني ورکولو ته تیار یم. خو ورونو کله چې لیزا دا خبرې وکړې عبدالباسط په جواب کې وویل آیا تا خپل عفت او عصمت قربان کړ؟ لیزا وویل تر اوسه نه خو ما د هغه سره وعده کړې چې څو شپې وروسته به ستاسې غوښتنه پوره کوم. شیخ سنان هم راته ویلي دي چې تاسو په کلا کې آزاد یاست او هرې خوا ته ګرځېدای شئ. عبدالباسط وویل زه به ستا د ابرو حفاظت کوم. خو لیزا ورته وویل آیا تا زما محبت قبول کړ؟ عبدالباسط په مخمور اواز وویل ما ستا مینه قبوله کړه خو د دې پای به څه وي؟ اخر کې به دا هم راته وایه چې خپل دین دې پرېږده او له ما سره واده وکړه. خو لیزا ورته وویل زه داسې خبره هېڅکله نه کوم. که تا زما د تل لپاره د ژوندانه د ملګرتیا اراده کړې وي نو زه خپل دین پرېښودلو ته تیاره یم. زما روح تا غواړي او پرته ستا څخه زما ژوند بې مفهومه دی. د دې خبرو څخه وروسته لیزا عبدالباسط ته وویل چې خپلې خونې ته ولاړ شه داسې نه چې څوک دې ونیسي. کله چې لیزا خپلې خونې ته ولاړه نو تریسیا ورڅخه وپوښتل دومره ځنډ دې ولې وکړ؟ لیزا ورته وویل ډبره او کاڼی دومره زر نه نرمېږي. تریسیا ورته وویل داسې نه چې خپله ورته نرمه شوې وي او زړه دې پرې بایللی وي. خو لیزا ورته وویل که رښتیا ووایم داسې نارینه زما ډېر خوښېږي چې هغه چاته دوکه نه ورکوي او هر څه یې په صداقت ولاړ وي او همدا عبدالباسط نوموړي صفات لري. تریسیا ورته وویل پام کوه چې خپل زړه پرې ونه بایلې د هغه څخه ځان لرې ساته. یوازې د محبت وعدې او ژمنې ورکوه او په زړه کې هغه ته ځای ورنه کړې. تریسیا هغې ته نور چلونه هم وروښودل او بیا دواړه ویدې شوې. ورونه هلته بیا عبدالباسط چې کله د لیزا څخه جلا شو او خپلې خونې ته ولاړ نو خوب یې وتښتېد او قرار ناست و. هغه په دې لیدلو او نورو خبرو باندې غور پیل کړ. هغه ته په معسکر کې ویل شوي وو چې صلیبۍ نجونې په څه ډول ځوانان بېلارې کوي. خو عبدالباسط ته لیزا داسې نه ښکارېده. نو زړه یې دوه ځایه شو. یو لوري ته یې د خپلو استادانو خبرې وې او بل لوري ته یې د لیزا مینه او محبت قبول کړی. خیر دا شپه هم تېره شوه. سبا تریسیا هغه خپلې خونې ته وروغوښت او ورته ویې ویل چې بېګا تاسې ولې پرته له اجازې څخه له لیزا سره د کلا بلې برخې ته تللي وئ؟ زه دا نه شم منلی چې یو ځوان دې زما ملګري ته دوکه ورکړي. هغه خو ساده او معصومه نجلۍ ده. هغه په دې خبرو څه پوهېږي او ته د هغې د کم عمر او بې تجربېتوب څخه غلطه ګټه اخلي. هغه دې په ځان پسې بیخي لیونۍ کړې ده. هغه اوس پرته له تا څخه د بل چا نوم هم نه اخلي او ستا په خاطر یې د شیخ سنان شرط قبول کړی. هغه اوس دا خبرې هم کوي چې زه صلیب د عبدالباسط په خاطر غورځوم او خپل دین هم پرېږدم. داسې نه چې ته اوس هغې ته دوکه ورکړې او بیا په نیمه لار کې خوشي کړې. موږ ستا قدر او عزت کوو. تاسې د ګمشتګین میلمانه یاستئ او هغه ستا ډېر خیال ساتي. ورونو د تریسیا خبرو عبدالباسط نور هم تر خپل اثر لاندې راوست او د هغوی ټولې خبرې یې زړه ته ننوتې. هغه فکر وکړ چې بس د دې نجلۍ هر څه پر ما باندې احسان دی او د هغې خیال باید زه وساتم. ورونو دا خو په تېرو برخو کې هم تاسې واورېدل صلیبیانو دغسې نجونې روزلې وې چې ډېر کلک کلک مجاهدین یې نرمول او تر خپل اثر لاندې راوستل. چې عبدالباسط تر کومه پورې د دې نجلۍ په مقابل کې مقابله کوي. ورونه صلیبی او ګمشتګین په یو کوټه کې ناست وو. هغه وویل زه غواړم دا 4 واړه کسان په دې 2 ورځو کې له ځانه سره بوځم خو په دې شرط چې دا دواړه لیزا او تریسیا هم راسره ولاړې شي تر څو چې کار مکمل شي. صلیبي ورته وویل زه دوی دواړه له ځانه سره بیایم موږ نور کارونه لرو. خو ګمشتګین ورته وویل که ته تریسیا در سره بوځې سمه ده خو لیزا باید ما سره ولاړه شي ځکه عبدالباسط پرته د هغې څخه هېڅ کار نشي کولی. صلیبي ورته وویل زه زر ځم تر څو خپلو واکمنانو ته خبر ورکړم چې
چې د حلب، حرن او موصل واکمنان نور د کار نه دي او پرته له تېښتې نور هیڅ کار نشي کولی. د سلطان صلاح الدین ایوبي لپاره بله لار کتل پکار دي او څه مرسته چې کېدله هغه هم باید بنده شي. خو ورونو ګمشتګین وویل داسې خبره مه کوه، ما ته خو تاسې وخت راکړئ چې زه څه کوم. زه په هر صورت سلطان صلاح الدین ایوبي وژنم او بیا دمشق په یو ورځ کې نیسم. بالاخره فیصله په دې وشوه چې همدلته پاتې شي او عبدالباسط سره له ملګرو دې خبرې ته تیار کړي چې په خپله سلطان صلاح الدین ایوبي ووژني. لذا ته بیا وویل شول چې زر تر زره په عبدالباسط باندې کار وکړي او هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو صلیبي وویل نن هغوی خوراک او څښاک ته ټول یو ځای راوغواړئ تر څو تر اثر لاندې راشي. غرمه عبدالباسط او د هغه ملګري خوراک او څښاک ته راغله. ټولو د هغوی دروند هرکلی وکړ او په دسترخوان باندې کېناستل چې د شیخ سنان یو سړی راغی او صلیبي ته یې وویل ښاغلیه شیخ تاسې غواړي. صلیبی هم شیخ سنان ته ورغی. شیخ سنان صلیبي ته وویل تا د نجلۍ په هکله څه فیصله وکړه؟ هغه ځواب ورکړ چې زه کله ځم هغه دواړه له ځان سره ولم. شیخ سنان ورته وویل تر څو چې تاسې ځئ نو هغه ما ته راولم. صلیبي ځواب ورکړ زه همدا نن روانېږم او هغوی بیا یم. خو شیخ سنان ډېر په قهر شو او ویې ویل ته ولاړ شه او هغه همدلته پرېږده. هغه په هیڅ صورت له کلا څخه نشي وتلی. خو صلیبي شیخ سنان ته وویل ته غواړې چې دا کلا لوټې لوټې شي، ستا دماغ خراب دی، دا زموږ کلا ده او تا ته مو درکړې ده، زموږ مخالفت به تا ته ډېر دروند تمام شي. صلیبی سمدستي بیرته راغی، نورو خوراک او څښاک کاوه. چې کله هغه راننوت ډېر پړسېدلی او قهر و. هغه ټولو ته وویل دوستانو شیخ سنان ما ته ګواښ کړی دی که نن شپه لذات ما خونې ته را نه شي نو زه تا په بند کې اچوم او هغه به د تل لپاره زما وي. هغه اوس ما بندي کوي او لذات راڅخه اخلي. عبدالباسط وویل ولې موږ څه مړي درته ښکارو چې زموږ په موجودیت کې به هغه لذا له ځانه سره ساتي؟ د عبدالباسط ملګري وویل عبدالباسطه دا ستا څه کېږي چې دومره پرې ګرم شوی یې؟ خو هلته بیا چې ګمشتګین ناست و هغه وویل دا زموږ د ټولو مسله ده، د دې لپاره ټول باید تیار اوسو. ګمشتګین د شیطان په شان دماغ لاره. هغه سمدستي پلان جوړ کړ. هغه صلیبي ته وویل ما ته شیخ سنان اجازه راکړې چې دا 4 کسان له ځانه سره بوځم او زه همدا اوس حرکت کوم. تاسې زر زر خوراک او څښاک وکړئ. ما په پلان باندې غور کړی دی، هیڅ غم مه کوئ، هر څه به سم شي. هغه خپلو ساتونکو او خدمت کوونکو ته خبر ورکړ چې ځانونه تیار کړئ چې حرکت وکړو. ورونو له خوراک او څښاک څخه وروسته ټول سامان او خیمې وتړل شوې، اسونه او اوښان برابر شول. نو ګمشتګین شیخ سنان ته ورغی او ویې ویل شیخ سنانه زه تلل غواړم او هغه 4 کسان هم له ځان سره بیایم. شیخ سنان وویل ما د صلیبیانو په خوله په سلطان صلاح الدین ایوبي پسې 4 کسان استولي دي، د هغه کار به وکړي. ته په دې 4 کسانو باندې سیف الدین ووژنه. تاسې نور میداني جګړه نشئ کولی. پټ په پټه خپل مخالفین او دښمن وژنه او خپل کار کوه. ورونو ګمشتګین چې یو ایمان پلورونکی و هغه د دې 4 کمنډویانو بدله او قیمت ورکړ او سودا خلاص کړه. شیخ سنان ګمشتګین ته وویل ستا صلیبی دوست او د هغه کاپیرانې چیرې دي؟ هغه ځواب ورکړ په خپله خونه کې دي. بیا شیخ سنان وپوښتل د کوچنۍ خاپیرې په هکله یې څه وویل؟ ګمشتګین وویل هغې ته یې وظیفه ورکړه چې نن شپه خامخا ستاسې خواته درشي. هغه ډېره وېرېدلې معلومېږي. شیخ سنان په کبر سره وویل دلته غټ غټ واکمنان وېرېږي، دا کوچنی صلیبي افسر دی. ګمشتګین رخصت راواخیست او کاروان د باندې تیار ولاړو. هغه په خپل آس باندې سپور سو. 2 ساتونکي ورڅخه مخکې او 2 ورڅخه شاته په داسې ډول روان شو چې برچې په لاسونو کې پورته نیولې وي. د ساتونکو د اسونو پسې عبدالباسط او د هغه ملګري او تر شا د سامان اوښان روان وو. ورونو د کلا دروازه خلاصه وه. کاروان له کلا څخه ووت او دروازه بیرته بنده شو. کاروان د دښتې په لورې روان و او لمر هم په لویدیځ ښکته کېده تر دې چې لمر ولوېده او ماښام شو. تیاره هر لوري ته خپره شوه. کلا او کاروان دواړه په تیاره کې پټ شول. ماخوستن شیخ سنان د خپل ساتونکو څخه وپوښتل صلیبي هغه نجلۍ نه ده راوستلې؟ هغه ورته وویل نه. لږ ځنډ وروسته یې بیا وپوښتل. هغه ورته وویل نه دی راغلی. شیخ سنان څو ځلې د هغې پوښتنه وکړه او هغه به ویل نه ده راغلی. لږ ځنډ وروسته یې بیا وپوښتل. هغه ورته وویل نه ده راغلی. خو ورونو شیخ سنان څو ځلې له هغه ساتونکي څخه د هغه نجلۍ پوښتنه وکړه خو هغه به ورته ویل تر اوسه نه ده راغلی. بالاخره شیخ سنان خپل خاص خدمت کوونکی راوغوښت او ورته ویې ویل ولاړ شه صلیبي ته ووایه چې هغه کشره نجلۍ له ځان سره ما ته راولي.
خاص خدمت کوونکی هم لاړ د صلیبي خونې ته ننوت خو هلته هیڅوک نه و. د نجونو خونې ته ولاړ هلته هم هیڅوک نه و. یوې او بلې خونې ته ننوت خو هلته د هیچا درک نه و. د کلا دننه هر لوري ته وګرځېده. په ګلانو، چمن او نورو ځایونو کې لټون وکړ. نه صلیبی و او نه نجونې. بیا شیخ سنان ته راغی او ویې ویل د هغوی هېڅ درک نشته. ټول ځایونه مې ورپسې ولټول. شیخ سنان سمدستي خپل د پوځ قومندان راوغوښت او هغه ته یې وویل خپل ولټوئ او صلیبی را پیدا کړئ. قومندان سره د خپلو پوځیانو د کلا په لویشت کې وګرځېده. هېڅ داسې ځای پاتې نه شو چې هغوی لټولی نه وي. نه صلیبی پیدا شو او نه دواړه نجونې. ورونو، شیخ سنان د کلا د دروازې پیره کوونکی راوغوښت چې نن پرته د ګمشتګین څخه څوک له دې کلا وتلي دي. هغوی وویل یوازې ګمشتګین د خپلو کسانو سره وتلی، بل هېڅوک هم نه دي تللي او نه شاته دروازه خلاصه شوې. شیخ سنان په خپله خونه او دربار کې پړسېدلی او په غضب باندې ناست او فکر یې کوو چې اوس څه وکړي او ولې داسې وشول. هلته بیا د ګمشتګین کاروان همداسې د شپې روان و تر دې چې ښه لرې او وړاندې ولاړ. نو هغه خپل آس ودراوه او اوښ ولا ته یې وویل دوی راښکته کړئ چې مړې نه شي. اوښان ودرول شول او بیا خیمې ورڅخه راښکته شوې. د خیمو په منځ کې صلیبي افسر لیزا او تریسیا پټ شوي وو چې اوس د خولو څخه ټول لاندې وو. نجونې په اوښانو سپرې شوې او صلیبی د عبدالباسط سره روان شو. صلیبي د عبدالباسط سره په لاره کې خبرې او مرکه پیل کړه. هغه داسې خبرې او مرکه کوله چې د عبدالباسط له زړه څخه شک ختم او هغه ډاډه شو. چې کله شپه ښه پخه شوه او د کلا څخه هغوی ډېر لرې شول، د ګمشتګین حکم وکړ چې همدلته پړاو کړو او کاروان ودروي او دلته به شپه تېروو. سمدستي خیمې راښکته او ودرول شوې. د ګمشتګین لپاره جلا خیمه ودرېدله او د نور لپاره جلا. خو عبدالباسط او ملګري په رڼه میدان پرېوتل. عبدالباسط ته خوب نه ورته. هغه غوښتل لیزا وګوري، خو د هغې د لیدلو لپاره څه ډول پلان جوړ کړي او دی په همدې فکر کې. عبدالباسط ته د تېښتې لپاره همدا تر ټولو غوره وخت و، ځکه دښمنان ټول په درانه خوب ویده وو. آسونه ولاړ وو او وسله هم وه. که هغه غوښتلی نو د خپلو ملګرو سره په ډېره اسانتیا سره تللی شو او که غوښتل یې ټول دښمنان یې هم وژلی شول. خو هغه د یوې صلیبي نجلۍ په جال او لومه کې داسې نښتی و چې وطن یې له یاده ووت او هغه بدبختانه خپل مسؤلیت یې کړی و او یوازې د صلیبي نجلۍ په غم او فکر کې د هغه په دماغو باندې لیزا سپره وه. خیر، هغه د لیزا د لیدلو لپاره یو پلان جوړاوه چې په دغه حالت کې شپه وه او د یو سیوری ولید. هغه له خپل ځای څخه وښویېده او وړاندې ولاړ. دواړه سوري سره یو ځای شول او بیا لرې ولاړل او د یوې کوچنۍ غونډۍ څنګ ته کېناستل. بیا په خپلو کې سره خبرې او مرکه پیل کړه. ورونو، د لیزا زړه عبدالباسط ته میلان پیدا کړی و او هغه یې د زړه له تله خوښاوه، خو نورو هغه نه پرېښودله چې له عبدالباسط سره کښېني او سره وویني. کله چې خیمې ودرېدلې او خلک ټول په کار لګیا وو، ګمشتګین لیزا ته پټ په غوږ کې وویل چې کله ټول ویده شول نو زما خیمې ته راشه. زما سره ډېر غوره شراب دي. ما ته په څومره کمال سره د شیخ سنان څخه ژوندۍ راخلاصه کړې. لیزا هغه ته هېڅ ځواب ورنه کړ او بل لوري ته ولاړه، چې وروسته بیا هغه صلیبي لیزا ته وویل الله تعالی ته له هغه بوډا ځناور څخه راخلاصه کړې. کله چې تریسیا ویده شي نو زما خیمې ته راشه چې جشن ولمانځو. خو ورونو، په دې خبرو سره د لیزا بدن او خپل حسن څخه کرکه پیدا شوه. هغه خپلې خیمې ته ولاړه او دواړه پرېوتې. لږ ځنډ وروسته تریسیا په درانه خوب ویده شوه، خو لیزا ته خوب نه ورته. هغه په خوب پښو له خیمې څخه ووته او د عبدالباسط په لورې ورغله. بیا دواړه لرې ولاړل او هلته د غونډۍ څنګ ته کېناستل. هغوی په خپلو کې خبرې کولې چې تر پایه واورېده. عبدالباسط له لیزا څخه وپوښتل داسې معلومیږي چې آسونه را روان دي. لیزا وویل خامخا شیخ سنان زموږ او تاسې پسې کسان را استولي دي. هغوی ټول باید راویښ کړو. عبدالباسط غونډۍ ته پورته شو، ګوري چې آسونه را روان دي او مشالونه ورسره دي او وار په وار رانږدې کېږي. لیزا او عبدالباسط دواړه خپلو خیمو ته په منډه راغلل او ټول یې له خوب څخه رابیدار کړل. عبدالباسط خپل ملګري له ځانه سره واخیستل او د غونډۍ خواته ټول پټ شول. لیزا یې هم له ځانه سره ملګرې کړه. صلیبي ساتونکو او د کاروان ټولو کسانو برچې او تورې راواخیستې او د مقابلې لپاره تیار شول. خو ورونو، د شیخ سنان حشاشانو کاروان محاصره کړ، خو عبدالباسط د خپلو ملګرو او لیزا سره مخکې د محاصرې څخه لرې وتلی و.
یو حشیش आवाज وکړ دواړه نجونې موږ ته راکړئ نور ستاسې سره کار نه لرو بیا ولاړ شي په همدې وخت کې عبدالباسط د خپلو ملګرو سره په حشیشانو د شا له لوري څخه حمله وکړه او 4 حشیشان له اسونو څخه راووتل عبدالباسط په لوړ آواز وویل په اسونو سپاره شي او مقابله وکړئ عبدالباسط او د هغه ملګري تکړه او په حق کمانډویانو هغوی سخته مقابله پیل کړه په داسې حال کې چې حشیشان 14 یا 18 کسان په همدې توده جګړه کې ګمشتګین په خپل آس باندې سپور شو او وتښتېد او خپله لاره یې ونیوله ټول کاروان یې حشیشانو ته پرېښود څه پلانونه یې چې جوړ کړي وو هغه ټول ورځنې سره له شرابو او 2 صلیبي نجونې پاتې شول او یوازې د خپل ځان خلاص کړ خو ورونو عبدالباسط لیزا د ځان پسې سپاره کړه نو همدا یې راګیر کړ چې لیزا ورڅخه ترلاسه کړه په دې حالت کې سخته مقابله وه څو ځلې یو پر بل باندې حملې وکړې څرنګه چې عبدالباسط پوخ کمانډو و نو حشیشانو ورسره سم مقابله نه شو کولی بالاخره ټول وړه او زخمیان شول ځکه د عبدالباسط ملګري هم تکړه کمانډویان په اخر کې یوازې عبدالباسط او لیزا پاتې شول او نور میدان غلی او چوپ شو ورونو عبدالباسط چې کله ولیدل نو د هغه خپل ملګری صلیبی افسر او نور ټول مړه شوي وو خو تریسیا لا درکه هغه په دغه شپه کې خپل آس د ستورو په لارښوونه باندې روان کړ او چې کله ښه د کاروان د ځای څخه لرې ولاړل نو آس یې ودرېد او لیزا ته یې وویل لیزا اوس چې ته یوازې پاتې شوې یې نو ووایه څه چیرې دې ورسوم که ته خپل کور ته ځې نو هم دې رسوم زه د ځان پروا نه لرم لیزا وویل نور زه چیرې ولاړه شم بس زه ستا سره ځم چې هر چیرې مې بیایې عبدالباسط خپل آس د ستورو په لارښوونه روان کړ او تر سهاره پورې یې سفر وکړ سهار یې یوې چینې ته ورسېدل هلته دواړو او آس اوبه وڅښلې او دمه یې برابره کړه ورونو لیزا هم د چینې یو لوري ته ولاړه او هلته کېناسته ګوري چې یوې او بلې خواته د انسانانو هډوکي لاسونه پښې او سرونه پراته دي هغه د هډوکو په منځ کې کېناسته ګوري چې له یو سر سره نږدې د ښځو ویښتان پراته دي د غاړې د هډوکو له پاسه د زرو غاړکۍ پرته او په سینه کې یې خنجر ننوتی دی هغې د هډوکو ته کتل او په فکر کې ولاړه چې دا به هم زما په شان ښایسته پیغله وه دې به هم خلکو ته دوکه ورکوله داسې معلومېږي چې دا څو مړي د نرانو او دا یو د ښځې دی دوی به هم په خپله کې وران شوي وي چې اوس یې د ټولو دا حال دی نو یوه ورځ به زه هم همداسې مړه شم او د دې هډوکو په شان به پرته وم ورونو هغې داسې فکر وکړ چې ګوندې همدا زما مړی او اسکلیټ دی نو ډېره وډاره شوه او د خولې څخه یې چیغه ووته بېسده پرېوته عبدالباسط ور منډه کړه او هغه یې ونیوله ورونو څه فکر کوئ چې د عبدالباسط سفر به تر کومه ځایه پورې ادامه پیدا کړي او هلته د سلطان صلاح الدین ایوبي په اړه څه فکر کوئ چې د اعزاز امیر سخت او منفي ځواب ورکړی د هغه په اړه به څه پرېکړه کوي څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به د عیسیات د کلا په اړه څه پرېکړه کوي چې هغه د حشیشانو مرکز دی او هلته شخصنان پکې اوسېږي ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې سره له ګټورو او جهادي تبصرو واورئ ان شاء الله تعالی